یو بادشاہ تیر شوی د بلخ د علاقې ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه، بادشاہ دی خو نیک سړی دی. یو ځل یو سړی په دې خوب ویني، په خوب کې وینم چې یو سړی په دې دربار کې چکر لګي، شاهي دربار ته چې ورته پریزیډنسي وي یا پرایم منسټر هاوس ورته وي، هغې کې لګیا دی او منډې ترړې وی. ابراهیم ابن ادهم کله کله مټه راونیوه، هلکه څه کې؟ وی اوښ رانه روک شوی دی. هغې پسې ګرځم، وی عقل ولره، دا د اوښ د کتو ځای دی. وی ولې دا څه ځای دی؟ وی اوښ دلته نه میلاویږي، دا د بادشاه محل دی، دا د وزیر اعظم سیکرټریټ او محل دی، دلته اوښ څه کوي؟ وی کوم ځای وګورم؟ وی صحرا او بانډو کې منډې وهه. اوښان په محلونو کې څه کوي؟ صحرا ته ځه، بانډو ته ځه چې ته اوبو پسې به تلي او خوراک پسې به تلي، دا خو ته قمقل. وی خلکه په محل کې دننه اوښ لټول قمقلتوب دی وی، او نو وی په بادشاه کې دننه خدای لټول ګورې قمقلتوب دی. دا نو بې انصافي ډېره کېږي، پردې حق به نه ورکوې، به د نه وهلې کېږي، رعیت ته به خپل حقوق نه رسې. دا ګورې رونو بادشاهي نبی علیہ السلام فرمایي، وی د دریو کسانو ملاقات عبادت دی. وی د دریو کسانو، یو کس پکې انصافدار بادشاہ دی، عادل، او علیہ السلام فرمایي وی یو څو کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې، یو پکې امام عادل نیک بادشاہ دی. که خدای پکې لټولې چې د هغې مثال به هم در کوم، خو غالبه داسې ده چې بادشاہ نه انصاف ډېر ګران دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي، وی که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې مړ شو، وی د قیامت په ورځ به خدای د عمر نه تپوس کوي، هلکه د دریاب په غاړه سپی د تندې ولې مري؟ خو لږ د دې ځان نه وګوري، شونډه دې ورښکته کړي وبوسي، جبه دې وسټي. نو د دریاب غاړه ده، بیا هم عمر وی ماله پکار دي چې حیواناتو له دریاب په غاړه ګودرې جوړې کړم، پکار دي چې په دې صحراګانو په دې ځنګلونو کې ولا حوضونه جوړ کړم چې د باران اوبه جمع کېږي چې حیواناتو ته هم تکلیف کوي. بادشاہ چلول آسان کار نه، ډېر ګران کار. کله مالم پریشانه شم چې زموږ دا خلک په غضب د خدای اخته دي، موږ نیک عمل پرېښی دی، په پریشانو سر یونس درته یو څو مثالونه ښیم. نو چې دا خوب یې ولید، نو دی چې خوبه پاسېد، پریشانه شو. واقعي دا خو ګران کار دی، خدای او مخلوق دواړه ستا سره. خدای خوشحاله، مخلوق به خفه کېږي، که مخلوق خوشحاله الله به خفه کېږي. که د خدای حق ورکې د مخلوق در باندې پاتې کېږي، او که د مخلوق حق ورکې د خدای پاتې کېږي. حضرت معاویه رضی الله عنه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ته یو خط راولېږه، ناشنا و یو نصیحت راته وکړه. بیبي عایشه صدیقه خو بیبي عایشه وکړه، د حضور پاک کشر بیبي ده، هوښیاره څونه ده، یو پوټېنې غوندې خطې ورته ولېږه، پوټېنې غوندې. وی ای د مسلمانانو بادشاه واوره، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده خیال وساته، که کم انسان د الله د رضا په مقابله کې د بنده رضا وساتله، د بنده خیال، یعنی بنده خوشحاله که خو الله خفه کو، نو خدای به دې بندګانو تفرید او مدد به ورسره نه کوي. او که کم انسان د بنده په مقابله کې خدای خوشحاله که چې بنده خپل کار کوي، خو چې الله خوشحاله شي، وی د بندګانو د تکلیفاتو نه به خدای محفوظ وساتي. والسلام، دا دوه خبرې وي ذهن کې واچوه. مې دې ته نصیحت وایي، بادشاه ته دا نصیحت مه کوه چې دا چلو کو دا چلو که دا ستا مقابله د الله او د خدای سره دی، یو خوا بل خوا د بنده سره ده. کوشش کوه چې دواړه خوشحاله وساتې. که داسې مقرانه چې بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي، نو د عایشې بیبي نصیحت څه شو؟ بنده خوشحاله هم خدای خفه کېږي، پرېږده بنده الله خوشحاله کړه، د بندګانو نه به خدای ساتي. او که بنده دې خوشحاله که او خدای دې خفه که، بیا د خدای زور ته فکر شه. نو ابراهیم ابن ادهم چې دا خوب ولید حیران شو، او سار وختي دربار کې ناست دی، اخو به قاضیان مو د هغه زمانې بادشاهان فیصلې به هم کولې. یو سړی نیغ راغی، هغه سړی داسې دی چې د هغه د دې مخ یو روب دی، یو هیبت دی، چې کوم په مین ګیټ باندې کوم کسان ولاړ دي پولیس والا، هغې هم دې تپوس ونه کړه چې څوک یې څه کوي، چې ورپسې په بل ګیټ کوم کسان ولاړ دي سیکورټي، هغې هم تپوس ونه کړه. چې کوم د بادشاه مخصوص دفتر دی، په هغې ورغې، هغه سیکورټۍ والا هم تپوس ونه کړه چې ته څوک یې او کوم خوا روان یې. نیغ ابراهیم ابن ادهم له ورغی،
او داسې شکل هم ساجي بغوندې. اوس ګوره الله چاته هدایت کوي. یا لکه څه کوي ابراهیم بن ادهم په خطو شو چې دا سړی نیغ په دې ګیټونو راغی او چا ورته وویل چې ته ودرېږه. او سړی هم داسې خیرن خچن او شلېدلې څپلۍ او شلېدلې جامې. یا لکه څه کوي خیر دی. وی صاحبه دا سړی له راغلی مې لږ یو بوټی پکې شپه نیمه دمه کړ. او سړی خو لیونی وخت مونږ خو یې روغ دی، خو دا چې نیغ په نیغه راغی نو معلومېږي دا چې دماغي جوړ نه دی. کاکا سړی بازار کې دی، هوټل ریسټورانټ هغه بازار کې دی، هلته شپه کوه. وی دا څه دی دی؟ وی دې ته د بادشاه محل وایي. وی ښه؟ وی څوک دی بادشاه؟ وی زه یم. وی ستا نه مخکې دلته څوک و؟ وی زما پلار. وی د هغه نه مخکې دلته څوک و؟ د هغه پلار. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. هغه نه مخکې څوک و؟ فلانکې. وی چې دومره خلک په یو ځای تېر راتېر شي هغې ته سړی نه وایي څه ورته وایي؟ اوهو مونږ خو یې سړی لیونی دی، سړی خو بل شان سړی وکړ. هوښیار د زمانې وخت. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی سړی نصیحت کو خو بهترین نصیحت ته. نبی علیہ السلام فرمائی کن فی الدنیا کانک غریب. دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه د یو ناشنا انسان. غریب نه مراد دا بې ماله مسکین فقیر نه مراد، خطا نشي. داسې ژوند تېر کړه څوک تم نه پېژني، ناشنا د ځان نه جوړ کړه. مسافر یو مسافر چې دوه څلور ورځې یو ځای کې دمه کوي او که داسې نه نو عابر السبیل لکه د لارې تېرېدونکی. او نبی علیہ السلام فرمایي مالي ولید دنیا. وی زمو د دنیا څه دي؟ وی زمو د دنیا داسې مثال دی چې یو مسافر د اونې لاندې روز شپه تېره کړه او بیا ترې روان شو. چې دا خبرې ابراهیم بن ادهم واورېدې اسمنې کې د توجه وه. خوب یې ولید بادشاهي پرېښوده. لا بس حکم یې وکړه دا نه مو خپله بادشاهي سنبالوې، نور نشم کولی. بادشاہ نے استعفا ورکړه. زمونږ بادشاهانو غوندې نه چې په زور لرکونه لرکېږي، نه بادشاهي پرېښوده، استعفا ولیکله کاغذ او کوم چې د ده نه لاندې سکیورټي راغله ورکړه. سلام علیکم لاله بل بادشاه ګورئ لاړ. د الله عبادت کې سر شو، بیت الله ته، مکې مکرمې ته، مدینې منورې ته، بس لګیا دی د الله عبادت کوي. داسې عبادت هم نه دیني علم حاصلوي، لګیا دی دیني علم حاصلوي. د نبی علیہ السلام مبارک حدیث هم زده کوي، قرآن هم زده کوي او لګیا دی خپل ذکر اذکار هم کوي. رعیت ورپسې شو چې دا سړی به کوم ځای پیدا دا به کوم ځای. یو ځل چا تپوس وکړو ابراهیم ابن ادهم وی د باچې خوند ډېر وکړه، د دې غربت او د دې فقیرۍ ژوند خوند ډېر دی. کم خوند ډېر دی؟ ورته یې وی دا ډېر مزېدار خوند دی. ګوره سکون او اطمینان د زړه خو دغه شی دی که نه؟ وی دا ډېر مزېدار خوند دی. یو ځل مې د ماسخوتن لمونځ په یو جومات کې وکړ، کېناستم او ما ته یو ښه غوندې جومات ښکاره شو، ګوټ کې کېناستم چې نن به زه ټوله شپه خپل رب یاد کړم. الله الله به کوم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله ذکر چې کوې الله سره دې زړه جوړ کړه نو له اطمینان شو که نه. موږ ولې پریشانه یو؟ موږ له خدای سره نه دي مخامخ کړی. ګوره دا سویچ چې بجلی کې ورکړې نو بلب به بلېږي، او که دا سویچ د بجلی د هغه بلک فلک په ځای په نورو سوړو کې منډې، قیمتي سوړو کې منډې، بلب بلېږي نه. دا سویچ موږ له چا سره کنیکشن تعلق جوړول پکار دي؟ الله سره. چې الله سره موږ د خپل کنیکشن برابر کړ او دا سویچ موږ هغه سویچ سوري کې ورکړه پلک کې چې هغې کې بجلي شته بلب به بل شي. نو موږ سویچ کومو پلګونو کې ورکړی دی؟ د خدای نه مازیوا په نورو کې. نو رڼا نشته که نه؟ رڼا کوم ځای نه؟ نشته رڼا، اطمینان نشته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. وی جومات ګوټ کې کېناستم، خپل رب مې یادو، خلک رور و خواره شو، زه هغسې الله ته ناست یم. د جومات امام مؤذن لاړ، خادم راغی، متي کاکا ته څه کوې؟ ما دا د خدای کور دی، دلته به زه شپه وکړم. وی نه ځه شبه هلکه دا خو وقف جومات دی د چا خو دی نه، د خدای کور دی، پرې به نه دلته شپه کوم، خپل الله یادوم. وی دا هغه سره په باس شو، د مټیو نه هم ریخ کوم. جومات اوچت او په پوړو د پاسه وغورځولم، چې پوړو نه دیکه وغورځولم، لته یې راکړه لاندې راورغړېد. وی زما د الله په ذات قسمي چې زما سر به د یوې پوړۍ نه بلې نه راته او د بلې نه به بلې نه راته او د بلې نه بلې نه ځمکې ته راورسېدم او هغې ټک د پوړۍ سره چې زما په زړه او په دماغو د الله کوم انوار او برکات نازلېدل نو هغه نه شمیرې چې کوم بل ځای نه دي نازل شوي. شپه مې په بیابان وکړه، خپل خدای ته مې ډېر وژړل، ډېر زیات مې وژړل چې الله زه اوس هم په دې خوشحاله، ستا په دې عمل خوشحاله، د دنیا یو څو ورځې تېرې به شي. دا رعیت ورپسې ګرځېده وزیران
اده په بل سړی کېنو زوی لا ماشوم دی یره داسې انصافدار بادشاه زمونږ د بخلا نو چې یو ځای کې چا وی هغه یو فقیر ملنګ ناست دی د دریاب په غاړه مونږ وایي فقیر ملنګ هغې ته وایي چې دا په کوڅو کې خیر غواړي دا نه خیر غوښتل او په کوڅو کې سوال حرام دی ګناه ده نبی علیہ السلام فرمایي مونږ چې زر د فقیر ملنګ نو وایو نو مونږ دې تماري غاړه کې چې کچکول اچوي او اسخاب بینتې دې ټکي مونږ نه کوي استنجاو کې دا نم دې اسخاب بینتې دي مونږ وایو دا کمال والا دی خدای ته رسېدلی دی دا مردار دی ګناه کبیره والا دی سوال کوي نبی علیہ السلام فرمایي چې څوک په دنیا کې یو بل مسلمان نه سوال کوي د قیامت پر ورځ به په دې مخ کې غوښه نیته شړو کې وي شریعت په هغه نظر کې شریعت ته ګورو چې کم نظر مونږ ته خدای او رسول خولي نو دا سوال کول او دا خیراتونه په دوسو کې غونډول او کچکول ګرځول د ځان د پاره څوک یې د پلانکی بابا ملنګي موڅوک یې د پلانکی بابا ملنګي موڅوک یې د پلانکی بابا ملنګي دا ګناه کبیره دا فقیر ملنګ نه دی ځان له ناسته د دریاب په غاړه باندې خدای یادوي او یو صادر دی ولا هغه صادر په یوستن باندې ګنډي دې کې د وزیرانو صحیح کوي ورته او بادشاہ سلامت دا څه کېده بادشاہي پسې خلک څه نه کوي بادشاہي دې پرېښودو دا پسې دې شروع کړه نه به کومه سر شوې راځه یک وخت خلک درپسې پریشانه دي چې واپس دې بوځو په تخت شاهي دې کېږي څومره نوکران به دي څوک به دنه مخکې ځغلېدل څوک به دنه وروسته ځغلېدل خولې نه باندې خبره نه وته چې خلکو به دله رامنډې وایي دا دلته ناست دی ځان لستن باندې دغه ګنډې هغې ورته یې پرېږېده ماله چې خدای کومه بادشاهي راکړه نو هغه بادشاهي دا ستاسو د هغې بادشاهۍ نه ډېره زیاته بهتره ده نوکرانو خندل چې د بادشاه صاحب په دماغو کې به فرق راغلي علاج به ولو وی څه بادشاهي ده ستاسو وی زما دا بادشاهي ده ستنې د تار نه وویسته او دریاب ته یې وغورځوله وی زما بادشاهي تاسو منئ وی دی دا ستن را پیدا کړي اوهو یاره بادشاه سلامت دماغ کار نه کوي که دماغ ټیک نه دی دریاب ته ستن وغورځوله څوک بیا را پیدا کړي چې په میدان دې وغورځوله څوک یې نشي پیدا کولی دا دریاب کې دا به څوک پیدا کوي پوج پولیس څوک یې نشي پیدا کولی دماغ یې خراب شوي دی علاج وله پکار وی دماغ مې نه دی خراب شوی پیدا کوي وی صاحب دا به څوک پیدا کوي وی ښه دریاب کبانو ته حکم وکړو اواز یې وکړه ای د دریاب میانو یو ستن مې دې دریاب ته وغورځوله مهرباني وکړې مال هغه خپله ستن را پیدا کړې وی په سترګه ړوند که وړوند یو سترګه په خوله کې هغه ستن نیولې ده او د دریاب دې غاړې ته راغی او دلته هغه ستن راوچته کړو لاس کې واخیسته دې ته بادشاهي وایي نیک عمل د زړه اطمینان پیدا کړي بادشاہ کې هغه ته ځان هغسې مطمئن نه ښکارېده لکه په دې فقیره کې چې ته خپل ځان څنګه مطمئن ښکاره شي او دا نه چې ګنې بادشاهي ګناه ده دا یو مثال به هم درکړم خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه وفات شو خواجه صاحب خو ډېر لوی سړی دنیا خلک جنازې له رالل دومره خلک جنازې له رالل چې انتظار نه شو کېدی چې دا دومره خلک دا څنګه جمع شو لکه خواجه ابوالحسن خرقاني رحمت الله علیه ډېر لوی بزرګ هم ډېر لوی عالم هم او د هغه په لاس ډېر هندوان او سیکان مسلمانان شوي ډېر زیات خلک ډېر مریدان یې دنیا خلک رالل اوس دې کې په د جنازې انتظار ده چې جنازه به څوک کوي یو سړی راوچت شو اعلان یې وکړی خلکه وی خواجه صاحب ما ته یې وصیت کړی چې زما جنازه به هغه څوک کوي چې هغه کې دا څلور صفتونه که دې څلورو کې پکې یو صفت هم نه نو زما جنازه دې نه کوي لومبي صفت دا دی چې ده به په ژوند کې تهجد نه پرېښی خو تهجد خو ډېر خلک کوي خو چا نسبي پاتې شي که بیماري اوده پاتې شي لومبي صفت به دی چې په ژوند کې به تهجد نه پرېښی نمبر 1 دویم صفت به دی چې په ژوند کې به پردی ښځې ته نه کتل نو پردی ښځې ته هم خامخا د غم ښځو کې د انسان نظر پرې لګي دا نه چې نه دی دا چې څوک نه پاتې کېږي څوک په بد نظر ورته ګوري څوک په بد نظر نه ګوري په ښه نظر ورته ګوري ټول خلک خو یو شان نه دي خو یاره ته به بلکل نه کتلې پردی ښځې ته دو شو درېیمه څه دي چې کله بالغ شوی دی نو دنه به تکبیر اولادي فوت شوی او تکبیر اولا خامخا فوت کېږي مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه زمونږ په دارالعلوم دیوبند په دې کابینانو کې یو ډېر لوی محدث محقق تېر شوی دی یو ځل څه مسله کې خلکو ګیر که یو جلسې له تلې وه دا سلام او ستړي مشي دا سلام او ستړي مشي هم ناشنا خبره ده بعضې په دې جلسو کې مونږ هم خلک ګیر کړي
دومره سلام ستړي مشي جوړ شي هلته کې د مانځه وخت قریبي هلته کې جنازه مثلا هلته بل څه مسلې خو خلکو خو عقیدت محبتي دومره سلام ستړي مشي جوړ شي چې مونږ هغه مونځ خدای مونځ خرابېږي. یو ځای ته زمونږ یو ډېر لوی عالم دی د صحابه د علاقې داګیه بابا دي زم تلیم بیان لا هم تلو چې ما بیان وکړ خلکو یو لوی غوبل او د سلام او کلام خو خیر ماته په یو ګټ کې ځان راوویست چې خلکو یې څه شو یوم ستړي مشي بل مې کدي خلکو په ستړو مشي واغېستم خو خدای دې په یو ټول ار یو را تر غاړه وته ده چې رانم یو ځای کې مې بابا جی ولید ما ورته ویل چې ته مې ورته پرېښود خو دغه راووتم ما ته یوسف پته راته ولګېد چې چلو شو مې نه وی خلک را باندې راغور شو یو مرا تر غاړه وځي بل مرا تر غاړه وځي بل مرا تر غاړه وځي وی مې چې مړم کړم وی اخره کې کټ کې کېدونه مې په دیواله کټ واړه مې دې ته مینا وای دې ته محبت وای. یو عالم راته د مفتی صاحب حکایت کو مفتی فرید صاحب رحمه الله زموږ شیخ هم زموږ پیر هم زموږ استاد دې زمانه دې عالم تیر شي مفتی صاحب الله دې په قبر انوار نازل دې مبارک شخصیت. نو یو بل عالم راته هغه نه حکایت کو مفتی صاحب چې یو ځای کې خلک راته غاړه وته دل او ما سره ستړي مشي کول نو وي ډېر زیات ګڼو وي شاته مې دا یو نه دا ټکي واورېده یو بل ته وایي چې بیا پې نه ورسو بیا پې نه ورسو. مفتی صاحب مبارک انسان هغه ته خشته غوندې مسکا وکړه او بیا خندل. بهر کیف مولانا شیخ احمدی گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې چغې وام چې خلک منځ خرابېږي منځ خرابېږي پرې مې دی او خلک را تر غاړه وتې ده وایي چې ورلما جمع ولاړه وه تکبیر تحریم یو رکعت رانه لاړه منځ خو مې ځان لیک په یو رکعت لاړ وایي 14 کاله پس رانه تکبیر تحریمه لاړ 14 کاله پس تکبیر اوله رانه فوت شو. تاسې بزرګان هم زمونږ دارالعلوم دیوبند اکابر الله دې په قبرونو انوار نازل خدای ډېر لوی خیر د دارالعلوم دیوبند اکابرونه اخیستي دي چې ته انشاءالله یوه جمعه کې به راته د هغې بیان خبره مې دې پورې کوله چې بل صفت به دی چې په دریم صفت چې هغه نه به د بلوغ نه پس په جون کې چرته تکبیر اوله نه فوت شوی. څلورم صفت بسي چې سنت خو څه کې چې په جون کې به د مازدیګر نه مخکې چې کوم څلور رکعاته مستحب دي دا به نه فوت شوی هغه سړی به زما جنازه کوي. اوهو خلک حیران دا صفت چا کې شابه خدای مو به خلاص سړی پیدا کې جنازه تیاره ده جنازه کې خلک هم تنګي دي چې ضروري شي ګرمیم پکې وي رشم پکې وي مړیم زر دفن کول پکار دي. اوس علما سوچ کوي کوم پیران او مشایخ دي هغه سوچ کوي چې هر تهجد خو مونږه خامخا یو ځل نیمه پاتې شي تکبیر تحریم هم کله پاتې شي انسان دې جوړ نه جوړم پکې راځي دا څلور رکعات ماسپخین نه مازدیګر نه مخکې دا هم پاتې شي پر دې خود باندې نظر لګي په دې غم خادو کې اکثر خپل پر دې لري نظر لګي دا بس کی چې بار بار هغه سړی چې وي لوري دومره نافرمانه د تاواش کوم خو د رعیت د خلکو کار د تلوار مې ده چې یو پیاله اوبه راوړه نو ته دومره لیټ شو دومره نافرماني کې زما خبره نه منې. خضرانه فاطمه وینا لور دې نافرمانه نه ده لور دې ډېره فرمان بردار او نیکه ده وی ولې مال اوبه نه راوړي وی د هغې غریبې دغه یو جوړه جامې دي پرتوګ یې شلېدلې دی هغه کوټه کې ناسته د هغه ځان نه پرتوګ ګنډي بربنډه خو دله نه شي راتلی پرتوګو ګنډي نو بیا به راځي نو پیالې اوبه به درته راوړي. او چې کله وفات کېده بیمار دی 11 زامنې دي 11 زامن یو سړی ولا راغی وی عمر ابن عبدالعزیز انصاف دی ونه کړ ولې تاسې راجیغ شو ته ډډې والې د وی څه انصاف یې ونه کړ وی ستا نه مخکې چې څومره بادشاهان تېر شوي دي وی ځان په دې باندې زوی لګولی دی زوی گورنر کړی دی زوی وزیر اعظم کړی دی زوی له ځای ورکړی دی او ستا 11 بچي دي خیر به غواړي د بادشاه کور کې لوی شو تا یو پکې گورنر نه کړ یو دې وزیر نه کړ یو دې منصب ور نه کړ دا دې بچو سره خو کړل که بد دې وکړل او ته څه الله او ته وی که زما بچی نیکانی نو الله تعالی قرآن شریف کې فرمایي هو یتولا الصالحین خدای به انتظام کوي که بچی نیکانی خدای به انتظام کوي روزي د الله په لاس کې ده او که زما نه پس زما بچی بدان پاتې شو نو ما سره د بد بچیړو فکر نشي چې فقیران یو کار دي خپل کار کوي یو بچی خپل منصب پاتې نه کړ لاړ وفات شو نو امام شافعي صاحب لیکلي دي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه د مذهب امام
وی ډیر بادشاہان مې ولیدل چې د هغه بچي په کوڅو کې خیر غواړي، نو وصیه په کوڅو کې خیر غواړي، بچي نو وصیه په جیلونو کې پراته دي. ډیر بادشاہان مې ولیدل چې بچي پانسۍ باندې پانسۍ شو، او د عمر ابن عبدالعزیز په جون بچي اسې پرېښودل، یو لی منصب ورنکړو، او 11 واړه مې ولیدل چې د خپلې زمانې او د خپل وخت د یوې عراقي ګورنران پاتې شوي دي. بادشاہ کې هم خدای یادېږي، خو کم ډېر خلک دي چې هغه په بادشاہ ته ورسېږي نو بیا د خدای یاد ني، بیا د پیسې یادي، بیا د دولت یادي. کمې لکه سلطان شمس الدین التمش، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله، محمود غزنوی رحمه الله، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله، او دارنګه هغې نه مخکې حضرت عمر فاروق والا، حضرت ابوبکر صدیق والا، او حضرت عثمان والا، حضرت علی والا، حضرت معاویه والا، حضرت حسن والا رضی الله تعالی عنهم. خدا کم دي، دا کم، قلیل ما هم، ډېر کم دي. نو خبره مې دا کوله چې نیک عمل حضرت ابراهیم ابن ادهم حاصل کو، سکون ملاو شو، بادشاہ نشته خو سکون پکې ملاو شو. بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د شپې یو ځل لمونځ کاوه، صرف د 2 رکعاتو نتیجه وتړله، د 2 رکعاتو ولاړه ده. اخیر چې په تحیاتو کېناسته بانګې ووې، څه وایي؟ ګوره خلک وایي مونږ په مانځه تنګي دي، مونږ چې په مونځ ودرېږو مونځ اوږد شي نو امام ته هغه مونځ هم په ځای پرېښي، امام ته مړه کې بړاس جمع شوي چې ودرېږه سلام وګرځو چې د امام زه برابر کړم، چې بس پکې انخطې وي نو دونه اوږد صورت دی پکې شروع، کله په یو خپه او کله په بله خپه او کله په یو او کله په بل. استاد یې چېرته پکې تللی وی دومره اوږد من پرله کې بړاس پړه کې جمع کړي امام ته. بی بی فاطمه څه وایي؟ بانګې وی یا الله وی څه وړه شپه دی وه، ایله بیله 2 رکعاته مونځ هم پکې وکړه. دا اطمینان دی، دا زړه سکون، دا زړه اطمینان. نو نیک عمل زمانونو په دنیا کې د نیک عمل یو فایده دا ده چې د زړه اطمینان به پیدا کوي، د زړه سکون به پیدا کوي، خوشحاله. بد عمل مال به درکوي، دولت به درکوي، خو اطمینان دړه به دې نه، سکون به دې نه، خوشحاله به پکې نه. د شپې به دې هم ټینشني، د ورځې به دې هم ټینشني، د شپې به هم په سوچونو کې پروت، د ورځې هم په سوچونو کې پروت دی، او هر وخت په سوچ او په فکر کې چې اوهو دا دومره دولت او پیسه زما خلکو سره او دا به راکړي او که به رانه کړي، دا کارخانه مې جوړه کړې ده او دا کارخانه نه څوک قبضه نه کړي، او دا لیبر او دا خلک رانداشي ونه نیسي، دا مال مې خرڅ نه شي، د ځمکه مې ده د دنیا فصل مې پکې کرلی دی، ګلې ونه شي، باران ونه شي، یاره دا غنم مې تش لاړ نه شي، یاره دا جوار هسې نه چې ما ته پاتې شي. هر وخت په سوچونو فکرونو کې به پروت دی، اطمینان بني. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله بادشاه یو سړي له زر اشرفه ورکړل، زر دینار وته وي، دینار ډېر قیمتي سکه ده، سرو زرو. وی دا به ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه له یوسف د پیغمبر علیه السلام زمانه کې یو مشهور صحابي خو وی چې ولې ورکې نو لږ ورته خوا کې ودرېږه چې دې په دې پیسو څه کوي. وی ښه چې څنګه ورغی ابو عبیده بن الجراح ته یې ورکړه، وی امیر المؤمنین دا راکړی دی چې دا دله ورکړه او که د خپل ضرورت یې وکړي بس دا راته شوې. هغه وی الحمدلله، امیر المؤمنین ته زما سلام وایا او ما قبول یې کړی. او فورا یو ویندې ته آواز وکړه فلان کې وینده ولا راله، دا 10 پلان کیله یو څه، دا 20 پلان کیله یو څه، دا 50 پلان کیله، دا 10 پلان کیله، دا 2 پلان کیله، تیلې پاغه د خیرات کړه. سړی چې لاړ عمر فاروق ته تپوس وکړ رضی الله عنه، وی څه چلو شو؟ وی سیف قبول یې کړه، دویم درته وی سلام هم در باندې وی، او پیسو سره څه چلو کو؟ وی پاسات خیرات کړه. بل تیلې ادا کړه د زرو اشرفو، وی دا معاذ ابن جبل دی اوس رضی الله عنه، دا د حضور پاک بل صحابي دی. تیلې ورکا او بیا خوا کې وته درې کې د پیسو سره څه کوي چې هغه تیلې ورکړه، هغه وینې ته आवाज کړی، اے دلته راشه، وینده چلاله یو لا ورکوا، دا فلان کی گاونډی له، دا فلان کی گاونډی له، دا فلان کی له، دا فلان کی له، دا فلان کی له. چې تیلې په خلاصې دوه شنو خدای قرنینه پورې غړ आवाज وکړ، به موږ لمبه کې څه پرې ده کړ، ټول دې وېشل. نو چې تیلې وکړه نه اخره کې به 2 روپے پاتې وي، وینده له ورکوي خدای دې کور مالک دی. اوس استاد لار حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته الوی ورمکلا وی سوی وستا سنه و د خدای سنه مو
او سلام در باندې و قبول کړه. په پیسو سره څه چلو کو یو مې غو چې ابو عبیده بن الجراح سره کړو ټولې وښل. حضرت عمر وتسوي وی قربان او زار د سکول پیغمبر نه وی صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي. صحابه ټول په یو صفت ساتلی دي، یو بل نه دي خبر. هغه صحابي ټول خیرات کوي، دم دا ټول خیرات کوي. پیسو باندې خلک څونه خوشاله دولت اسلام هغه پیسې امیر المؤمنین ته اختیار د بیت المال نه چاله ورکړي، اسمه بر پکې نشته. دا د بادشاہ د مسلمانانو اختیار، هغه خپل بچو ورکول کزان نه ساتل، اس ګناه پکې نشته. صحابو کې مالدار صحابه هم ډېر پاتې شوي، مال ګټل څه ګناه نه، لیکن دا غوي صفت سکون هغه ته په پیسو او په دولت کې نه حاصلې ده. هغه ته سکون په دې کې ملاوي ده چې پیسې را سره ده، بس خیرات کې مو خلکو له ورکړي. زمارو د نیک عمل یو فائدہ دا د زړه اطمینان دی، د زړه سکون. دویمه فائدہ د نیک عمل څه ده؟ دا الله رضا ده. نیک عمل هغه ته وایي چې مونږ د الله د منشا مطابق او مونږ په رب العالمین راضي، دې ته نیک عمل ویل کېږي. زه په مکه مکرمه کې حرم شریف کې ناستم، رمضان میاشت وه، د اخري لس ورځې وې، ډېر زیات رش و. دومره رش و چې مونږ به د خپل ځای نه پاسېږو چې طواف لا او بیا به راتلو، جانماز به مو پروت او جانماز باندې به خلک ناست. جانماز به چا محفوظ نشو ساتل، جګړې به هم خلکو سره مونږ ته یې وروړه دا خو زما جانماز دی، نو هغه به یې دا حرم خو ستا نه دی که نه، دا خو زما دی، ستا دبل دی، ستا پکې جانماز به یې ټولې. یا خدای پاک دی که خو هلکه مونږ دا ځای نیولی دی او دا پکې دونه ورځې کېناستو. نه 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 چېره پلار ځای نه دی، هغه به توریان هم کېناستل او پاکستانیان هم او چا باړو ځای دومره رش و انتهایي. یو وړه سپین ږیری و، داسې ډېر د وجود نه لا غیر و، خشته ښکلې. اوس مې راته هغه منظر یاد دی، د هندوستانۍ ټوپۍ په سر کړې وه او خشته ښکلې مزېدارې نرۍ جامې اچولې وې او غریب داسې ته ځان له ځای کته د زیارت ورځ ده، ځای نه و. ما سره ملګري یو ملګري ته مې دا بابا ډېر د پوټې غوندې دی، راکوټې غوندې دی او ځای نشته، راځه مونږ یې ځان سره بسې. نو هغه اواز مو له ورکړه، رام ځان سره کېن خوشحال اردو خوان اردو وی ناستو چې څنګه کېناستا بابا، نو فورا قرآن شریف له پاسې د مې ولې قرآن ډالې وی او ما ملګري ته قرآن شریف ولا راوړ. بابا قرآن شریف او تلاوت یې کړ. ما دغه لا طواف لا وی طواف کوم مې خرازي به د دې تعالی مونږ نیولې دی پیغام اوسه خوشاله شو. دې بابا مونږ سره زیارت ورځم تیر کړ، جمعې ورځ را سره تیر کړ، جمعې مونږ څه شو او دا بابا چې ته ما خام لګون دی او پټې چې ته بار ډوړې له بوتي یا زه په پوینه شم چې وته کنه ته خو یو سات لګنو بیا راغش په مونږ سره ټوله په عبادت تیر. سحر چې جمعې مونږ او شو ما ته وی چې زه خو زم مې بابا څه کې بس پیغام اوسه دا ستاسو دی اخیری عشره د رمضان ده او دا ستاسو دی غمې مکوا او دلته بته نه نه وې د خپل وطن ته کلی تا مې ته د کم ځای وې د پاکستان، پاکستان کې د کوم ځای ویزه د کراچۍ. نو ما یې ولې تاسو په وخت کله راغلی؟ وی پرون راغلی کراچۍ. نو مې ته اوس بیا ځې؟ یاره وی چاته وایم ما په ما الله دا فضل کړی دی، د دې د ویزه را سره ده او هر د زیارت پر ورځ ما ته فلایټ تیاري زه راځم او جمعې پر ورځ واپس. دا مې بس خدای پاک نصیب کړی، هر زیارت راځم جمعې له واپس، د ټیکټ تیار ما ته پروت دی، جمعې زیارت پر ورځ راشم جمعې منځ کوم واپس. ګور هغه ته اطمینان په دې کې حاصلېږي. حالانکه څونه پیسې په لګي، په هر هفته کې د څونه پیسې لګي. دا او ما چې د هغه عبادت کوم لید بوډا سپینګری سړی او د هغه طوافونه مې ولیدل، یاره ما ان شاء الله العزیز دا ډېر پاک سړی دی او نیک انسان. اصل چیز د نیک عمل هغه د زړه هغه سکون او اطمینان دی. بس په زړه کې سکون او اطمینان راشي، بیا د انسان پروا نه، پیسې شته او نشته، لوګه شته او نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله وی د خدای نه سوال کوي داسې جون راکړه چې زه یو ورځ اوږې مو یو ورځ نار موړ، یو ورځ نار او یو ورځ موړ. ولې په خپله وی چې کله اوږې شم نو الله تا ته به فریاد او چې موړ شم نو ستا شکر به ادا چې همیشه موړ یم نو تا ته به فریاد بیا څنګه کوم او همیشه چې نار یم ستا شکر به ساده کوم. ګوره سوچ پکار دی که نه انسان. موږ وایو بس زمونږ دا اطمینان او سکون په دې پیسو په دولت کې. تاسو راشئ دا یورپ وګورئ حیران بشئ.
خلک د یورپ صفتونه کوي. زما د قسم یې چې څونه پر تاریخ ګورم او د حالات د یورپ او د استرالیا او د فرانس او د سو ته ویل کېږي برتانیې او د امریکا او د جاپان ګورم، زم کم سکون اطمینان چې مونږ خلکو ته حاصل دی. والله ګوره کار خلکو ته حاصل دی. نن د جرایم لویه شرحه زبردست جرایم په امریکا کې کېږي. تاسو وګورئ معلومات. خو دا یو مسله ده، زمونږ میډیا زمونږ د ملک او د مسلمان پرتوګ وباسي، د هغوی میډیا د خپل قوم او د خپل وطن پرتوګ نه وباسي. دا یو صفت دی پکې. د هغوی میډیا د هغوی اخبار رساله د خپل وطن او د خپلو خلکو جامې نه وباسي، زمونږ دی وباسي، دی فورا بیا خپله کړي. یعنې تاسو ورشئ قتل و قتال دلته ډېر او سیب خزه نر په هغه غم کې مبتلا دي چې شراب عام دي، د شرابو پیسې نشي پیدا کولی، نشي پیدا کولی. هغې لپاره ویل څه کوي؟ تاسو په لندن کې وګورئ، وایي دی دا توریان. زما یو دوست منزل هم راغلی دی، مخکې ورځ کې ما تپوس وکړو، ما ته په اطمینان ژوند نشي تېرولی چې بهر ولې هغه توریان دی، وایي په چاړه دي، په کوم پیسې دی نه. داسې حالت دی. داسې په امریکا کې هم دی، ټرین کې دننه به غذارو کې به سړي په چاړه پیسې به دې وایي او بیا بدعملي پکې څومره ده. خو د خواهشاتو زمانه ده. جنۍ ده تا سره خوشحاله ده، خو ډېره ښه ده، خو که معمولي ستا د طرف نه هغې ته صدمه ورسېدله بس دا غم دله ډېر به در باندې فورا رپورټ کوي. ځان به دنه رپورټ کې دوه فایدې هغې ته رسي، تا ته تاوان دی پکې. په دې خلواسې ته مونږ د حکومت دا خلک مهربانه دي. سړي به تباهي به وشي، بربادي به وشي، رسړو هېڅ هم نشته. خو که ښځې له یې څپېړه ورکړه انساني حقوق پیمال شو، ښځې ته یې نقصان ورسه. ژوند خو بغیر دینه نه تېرېږي، خامخا به اصلاح کوې. د ښځې ناقص العقل ده، بې اصلاح خو به نه پرېږدي. نو هلته کې چې معمولي ښځه لاړه او لږ د خاوند د طرف نه ورته ډوډۍ کمه شوه، د خاوند د طرف نه د هغې ازادي سلب شوه، رپورټ یې در باندې وکړ، بس دلې کار وکړ. د نبي اخلاص هم کې حکومت مهر به هم ورکوي چې د نکاح په وخت کې دې ولسم مقرر کړي، بل مېړه به وکړي. قسم مې د الله په ذاتي په دې جومات کې درته ناسم یو سړي ته خبره کوله، وی سړي ښځه دقسې د هغه په مخ کې ګنټې به ورته وشي او دا ښځه به فورا بار به سړي وځي پلان کې اشتک ورکوي. ولې به په منډه ولره څه چل دی، به دا مې دوست دی. د خاوند په مخ کې به د هغه ښځه سړي سره په موټر کې کېنوځي، به ضرور په مخ کې به د خور سړي سره موټر کې کېنوځي، به د پلار په مخ کې به لور سړي سره موټر کې کېنوځي، به د زوی په مخ کې به مور سړي سره موټر کې کېنوځي، به نشي ویلی چې دا ولې دی، دا زما بوای فرینډ دی، هلک دوست مې دی. هلک وایي دا زما ګرل فرینډ دی، جنۍ دوسته مې ده. غږ نشي کولی. که دې ووایي چې ولې جیل نه به ځې. ښه ته تم کوه خپل ازادي دې کوه، ستا د هغې په ازادۍ کې دا ژوند دی، دا اطمینان دی، دا سکون دی، دا اجازه برداشت کولی شي. یو سړی ما ته داسې په طنز غوندې وایي یاره جینو دا په یورپ کې ازادي ده او اسلام دلته په مونږ ازادي بنده کړې ده. ما وی او یورپ کې به تا ته ازادي میلاو شي، خو ګورې ښځې ته به دې ازادي میلاویږي. دا مو چې ما ته به ازادي او زما څه خوښي زه به کوم، تا ته به میلاو شي، خو خور ته به دې میلاویږي، لور ته به دې میلاویږي، مور ته به دې میلاویږي، ښځې ته به دې میلاویږي. بس سترګې ښکته دا مو چې زه به ازاد کړم په پردو جنکو پسې، ستا د کور جنکې به هم پردو هلکانو پسې ازادي کړي. اسلام چې کوم خپل معاشره موږ را کړې ده، زما د قسم په خدای کې دا بل ځای شته. ما د یو سړي په خپله وایي په یو خادی کې راته الله ګوانې وایي وایي زوی مې د ډېر زیات نافرمانه دی په لندن کې، ډېر نافرمانه دی، اوس عدالت کې ګیرې دوا ورته کوم. مې څه نه څه ګیر دی، وایي ښځې پرې رپورټ کړی دی. نو چې ښځې پرې رپورټ وکړو ولې وایي څپېړی تېستې وه، یو څپېړی د ښځې نېستې وه، څپېړی تېستې وه، نو هغه پرې رپورټ کړی ده. څپېړی ولې سته؟ نو وایي تا ته پته ده چې هلته کې یار سره تله وایي نه به ځې. اوس وی لوی غم دی، مې څه غم دی، اوس عدالت ته دا نشي خلاصولو، به جرم ورکوي او قید سزا به هم ورکوي. دغه دی ښځې کړی. دا څه ژوند دی؟ زندګي او اسلام او د الله سره ربط او جوړ چې موږ له کوم ژوند را کړی، زما د قسم کې دا زندګي بل دی شته. ښه مزېدار د کور وځه، خپل ډیوټۍ له ځه، خپل دکان له ځه، خپل پټي له ځه، 100% زړه مطمئن دی چې زما په کور کې زما حیا محفوظه ده. داسې ده که نه ده؟ زما د خور، زما د ښځې، زما د مور، زما د لور، زما د بچی حیا بلکل محفوظه رسم نشته. هلته ستا مخکې ستا د زنانه و د جنکو حیا محفوظه نه ده. ژوند دا دی چې اسلام درکړی. زما یو دوست په جاپان کې تجارتي کار کوي،
وی مونږه هلته خو دا ګایډ یې که نه سړي نه مخکې نو په دې کارخانو مرخانو یې ګرځي ځکه ترجماني د لکه یو هغه دوکانونه هر څه هغه ته معلومه وي تا ته نه معلومېږي د هغې خپلې دفتر وي چې کوم سامان اخلي هغه هلک یا جینۍ ګایډ به سره شي نو په دې کارخانو د بازارونو ګرځئ اسانه باندې په لږ وخت کې به ډېر کار وکړي او ترجماني به دې هم کوي چې موږ څه سامان اخیستل یو جینۍ وه هغه زمونږ ګایډ و رهنما رانه مخکې موږ ورپسې یو نو هلته یو ټرین نه مونږ کوز شو تیز رفتار ټرینونه دي نو هلته بیا پلیټفارم ځمکه کې لاندې و مونږ بره ختو هغه متحرکې پوړۍ دي هغه چې خپه پکې دي نو سړی پخپله پکې روان دي وی په هغه متحرکو پوړو باندې روان یو وی یو پوړۍ لاندې تله په هغې خلک لاندې کوزېدل پلیټفارم ته مونږ بره تلو وی دې جینۍ هلته یو بله ښځه ولیده خپل جاپانی خپل سره ټاټا وکړل خو چې بره مونږ ووتو دا جینۍ مونږ ته وایي دا ګایډ وایي که ستاسو خوښي زما مور لاندې کوز شو ده ورسره منټ میلاوېږي مونږ چې میلاو شوه دا په پوړو ورکوز شوه وایي مونږ ورته کتل دا جینۍ هغه خپلې مور سره میلاو شوه یو بل ته ورته غاړه وتله او خپل لا ښکلی کړل چې هغوی کوم خپل رسم الرواج زیات نه زیات یو منټ دوه منټه ولګېدل جینۍ مونږ پسې واپس راوخته چې راوخته وایي چې یاره تاسو خفه نه شئ ستاسو وخت مې ضایع کړ ټیم خو هلته قیمتي دی زمونږ دا ټیم خو قیمتي نه ډېر زمونږ دار مدار چې ګورې بل خفه نه شي او ما تاسو وخت له ضایع کوي مو ته چې نه هېڅ خبره نشته دی دا څوک وایي دا د ما مور وه نو ما خیر دی لږ وخت به یې ورسره زیات اخیستی وایي 20 کاله پس مې د مور سره ملاقات وشو 20 سال پس ودې پېژنده څنګه وایي په انټرنېټ یو بل وینو په انټرنېټ یو بل سره ملاقات کوو خو مخ په مخ 20 کاله پس ما دا مور ولیده اوهو دا ولې وایي نه هغې سره دومره ټایم شته چې ما سره ملاقات وکړي نه ما سره دومره چې هغې سره ملاقات وکړي اوور ټایم کې خلک چلیږي تپوس وکړي ما ته پته اوور ټایم کې 8 ګنټې ډیوټي ده په هغې کار نه کېږي دومره ورته شراب او د خوردونو سامان ګران دی چې په هغه خپلې ډیوټۍ مزدورۍ کار نه کېږي لازما به 8 ګنټې اوور ټایم کوي 6 ګنټې به کوي 5 ګنټې به کوي دا ژوند دی او بیا څه بیا دا چې ډوډۍ هوټل ته لاړ شي هوټل کې به ډوډۍ خوري برګري وغیره خوري دا ډوډۍ نه چې په لاوڼ کې ورماته کې دا لاوڼ ورماته والله که په دنیا کې شته ګرې دی تپوس وکړې وګرځئ په لندن او امریکا کې او په برطانیه کې وګرځئ که تاسو ما له لاهور پیدا که جرم به درکړم یو سړی پیدا نه چې د تللی و لاهور کې ډېر قیمتي هوټل لا ساده سړی و د علاقې چې هلته وخته نو هغه وایي چې دا اوس په قیمتي ډوډۍ راوړي نو هغه بیره ته وایي لاوڼ راوړه اوس هغه د دې هوټل او بیرهګان د دې قیمتي هغې ته انکار نه کوي دا پیدا کوي بدله شي وایي څه شي وایي لاوڼ هغه چې څنګه لاړه هغه وایي چې سړی څنګه دی دغه ته وایي چې سړی خو لاوڼ غواړي لاوڼ څه شی دی کیا چیز ہے هغه وایي چې یاره سړی څنګه دی سړی پټان ہے ودرېږي اوس په لاوڼ معلوم کړو انټر کانټیننټل پېښور پیسې ته ټلیفون وکړو یو پښتون راغی لاوڼ غواړي څه شی دی هغه وایي چې شملې به راوالي دا چل به ورسره وکړو دا چې دغه لاوڼ شو لاوڼ یې ورته تیار کړه چې کېښود چې بل له ورغې دونه بل کې بلا روپۍ ورته وویل هغه ورته وایي چې د خدای نېکبخته په دې خو د ما چرګ کېده ما خو لاوڼ دی له وغو چې پیسې پې لګي ولګي وایي نه لاوڼ باندې پیسې لګي دي نو ستا دپاره مونږ پیسې ته ټلیفون وکړو هغې باندې خرچه ډېره راغله والله که دنیا کې د لاوڼ پیدا کړي دا کچالان زیات دا چې ورته کېني او پکې د جوار ډوډۍ ورماته کړي سوچه غوړي به بیا یو قاشوغه ور واچوي چې زور ورکړي نو ته به خپلې خولې ته په سوچ کې چې دا به د خپلې خولې ته چې ټاس یې کړي د بشیرجان خولې ته دنګلي خو ځای نه قلاري دا والله که دا د لاوڼ او د کچالانو او دا خپې دې ورته راماتې کړي که دا دې په دنیا کې دا پیدا نه شي پیدا کړي دا ته ګوره حقیقت وی چې 4-5 بچي د سره ناست دي شکور ته او یو د ماشوم د پوزم پاکې او هغه سره ډوډۍ هم خورې او تا ته بابا بابا کوي والله که د بابا دا لفظ په دنیا کې پیدا کړي دا اسلام کې دی هغه ما ته وایي چې ما سره جاپاني راغی دلته وایي دلته کې خلک ځای په ځای ناست وو په حجرو کې ډډې لګولې خندا خوندي او ګپې شپې او بیا هم ډوډۍ راوایستله او په یو ځای مو خوړله او بازارونو کې وایي چې دا خلک روغ دي که لیونیان نه دا خو الحمد وایي دې څه کار کسب نه کوي دې خوري څه مونږ چې نه ښځه به ځان له ډوډۍ خوري سړی به ځان نه کوي هوټل ته چې لاړ شي ښځه به ځان له ډوډۍ وایي خاوند او ښځه به یو ځای یو به خپل بل ورکوي ښځه به خپل بل ورکوي یو به خپله خوښه ډوډۍ خوري بل به خپلې خوښې ډوډۍ خوري فلیټونو کې به اوسېږي بچی چې ترې لږ معمولي دغه شو بس هغه ځان د خپل سیسټم بچلی دلته کې شته ځکه نه ښځه خو ته پرې ډوډۍ وخوره بیا بل خپل ورکړه نو کېړی ته بیا سوچ کوه چې لا باندې بیا ځان نه ښه مضبوطه تولیه تړه چې ښځې ته یې خپل بل ورکړه یا چې جوړه راوړې او ښځې ته ویې راکړه که نه پیسې جوړه مې دله راوړه زه پیسې درکړم چې دې نه شم کولی څه دپاره دې کولی هلته به ښځه خپل بل ورکوي سړی به خپل ورکوي ښځه به ځان له خپلې سپلې سړی به خپله سپلې اخلي ښځه به ځان له خپله جوړه لي سړی به خپله جوړه اخلي
او نه یو ځای ډوډۍ شته او نه تیل شته چې یو بل سره یو ځای کېني. دلته خو بیغمه صاحب په حجرو کې ناست دي، بالښتونو ته ډډې والي دي او پردي غیبتونو باندې سر دي. او جومات کې کېدي او بس جومات کې به راتاو شي صاحب پردي غیبتونو باندې سر دي، ګپې دي او شپې دي. په حجرو کې وګور دا زمونږ د خلکو دا خادو کې ودونو په دې غمونو کې چې یو ځای کېږو، والله که دنیا کې دا سیسټم پیدا دی دا څومره د اطمینان. او دې نه مخکې اوس خپله حجرو ته غټ غټ دیوالونه، دې نه مخکې حجرو ته دیوالونه د ټول کلي خلک به یو حجره کې ناست وو، نیمې شپې پورې به ګپې شپې لګولې، هېڅ پروا به نه. دا شی په شا کې دی زما وروڼو، د اطمینان او سکون. دا مو چې په یورپ کې اطمینان او سکون دی، هغې خلکو نه ته نه خبر، هغې ستا معاشرې ته پسخېږي. هغې وایي چې دا لا څنګه خلک دی چې د نوسیو کړوسو ته ورسېږي او یو خاندان اتیاو ته ورسېږي او بیا هم یو ځای اوسېږي. دا پیریان دي او که د انسانان دي؟ او دا برقو کې څنګه ګرځي؟ دې برقو پسې هغې خندا کوي، دې ته نه ګوري چې دا زما یاد او دا زما عزت دی. او دې دروازو ته او دې غټو غټو کورونو ته ستا پسخېږي. دونه غټ کور کنال او 2 کناله په یورپ کې د چا نشته. او دې ستا دې زندګۍ ته او دې جومات او دې مونځ ته پسخېږي. ټیم او سرنیت ته هغې سایان هم دي صرف اتوار پر چرک ته ځي، بس 5 منټونه. الحمدلله څو ورځې راځي او خدای ته سجدې لګي. زما وروڼو دا د نیکو اعمالو برکات دي. نو دا انشاءالله څه ډېر برکات یې پاتې دي. سو بیان به انشاءالله العزیز درته آینده جمعه کې ذکر کوم. دومره به ووایم چې رب العالمین فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، چې سړی دی او که ښځه ده خو چې نیک عمل کوي، ولنحیینه حیاتا طیبه، خپل ژوند به وله ورکوم په دنیا کې، آخرت کې به مجر ورکوم. نو که موږ نیک عمل وکړو، نیک عمل تعریف مې درته وکړو، دنیا ژوند به مو ښه شي، آخر به مو ښه شي. آینده جمعه کې به انشاءالله باقي خبرې درته وکړو. دې کور کې پریشانی ده، الله تعالی دې پریشانی په خوشحالو باندې بدله کړي. دې وایي چې څه دوستان دي هغې دعا غوښتې ده. زمونږ یو ملګري دی جب خان نوم دی، پېښور نه راځي، د بیبجان دی دوست دی، بیمار دی، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. دې ته هم څه پریشاني ده، الله دې په خوشحالو بدله کړي. او دا یو بل ملګری دی سرفراز کاکا، الله دې ورله روغ صحت ورکړي. साथ एक फार्मूला बताया किसी चीज का पैसे वगैरह इस नीयत से इस्तेमाल करना कि अगर इसको पता भी चल जाए तो वो खुद कुछ नहीं कहेगा, जायज है. दबल चा पैसे बाद आगद इजाजत न बगैर को बिल्कुल नहीं इस्तेमाल दाखो माना दी तपोस पते कर. और उर्दू अंग्रेजी किताब हम कते शिदा मसाइल दा पार परवानिश था. कम यो ګیره خریل خو بشر جان ډېره لویه ګناه ده. ما دا مخکې ویلي چې ګیره خریل خفه کېږي، ما د دیني مسایل د بشر جان تپوس وکړو. ګیره خریل د ډېرو ګناهونو مجموعه ده. یو خو دا ده چې ګیره واجب ده چې د یو خریل نو د هغې ګناه شو. دویم دا ده چې دا ګیره څوک خري نو همیشه یې خري نو په ګناه همیشوالی شو، بار بار دا ګناه کوي، یو ځل خو دې ونه کړه. دریم دا دی چې په ګناه پیسې هم ورکوي، لکه خامخا به یا په نی باندې خري او یا به په بلیډ باندې خري، مشین باندې نو پیسې هم په ګناه ورکوي. څلورمه پکې دا ده چې تا ته دا خپل خریلې مخ د ګیرې په نسبت ښه ښکاري او ګیره د تښکلې نه ښکاري، نو دا هم یو هغه حقیقي حد خو نه دی چې سړی پې کافر شي، خو لکه بیا هم ځان ډولې او هغه بل د تاسې بې ډوله ښکارېدل، نو دا پکې بله ګناه شوه. زه چا تپوس مه کوه، ما مسله درته بیان کړه. نو حاصل دا دی چې دا د ډېرو متعددو ګناهونو مجموعه ده. د دې ټولو له د ګیرې د پرېښودلو په صحیح طریقه توفیق نصیب کړي. د نیک عمل د برکاتو بیان مې شروع کړی، یو حصه مې تېره جمعه درته ووایي چې نیک عمل څه ته وایي، په هغې مې تېره جمعه پوه کړی. او بیا د نیک عمل برکات ما وی لومبی برکت دا ده چې الله د انسان په زړه کې سکون او اطمینان پیدا کړي، خوشحالي دی. د دنیا ژوند دی د خوشحالۍ وي. او دا قرآن شریف کې الله فرمایي من عمل صالحا، هغه انسان چې هغه یو نیکي وکړه، نیک عمل کوي. صالح ما ویلو هغه عمل ته وایي چې په هغې الله او رسول خوشحالېږي، د الله او د رسول د منشا مطابق عمل وکړي. بیا مې 2 قسمه درته ویلي چې ځینې کارونه الله وایي وکړه،
دا غي خپل مرتبه دي دا غ مرتبه مطابق سړی وکي دا مستحب دی دا سنت دی دا واجب دی دا فرض دا هم نیک عمل دی ځینې اعمال داسې دي چې الله وی دا مکوا دا غي خپل مرتبه دي بیا دا حرام دی دا مکروه تحریمی دی دا تنزیهی دی نو کول د نیکه او د ګناه نه ځان ساتل دا نیک عمل دی بیا الله فرمایي من ذکر او انثى کدا نارینه دی او کدا زنانه نو فلنحيينه حیاتا طیبه په دنیا کې بخپل جون ورکم خپل جون ما تیر جمعه ویلو مې دیو دا چې په سړی جون د اطمینان او د سکون دی د خپل جون وای زړه مطمئنی پیسې شته کې نشته خو زړه مطمئن کور خپل د کپره دی خو زړه مطمئن موټر شته کې نشته خو زړه مطمئن نوکر شته کې نشته خو زړه مطمئن خوشاله جون دی خو بیغم وردی بے گولو دکیگی بے گولو پاسی اس قسمہ پد باندے غم نشتا تکلیف نشتا بوجھ نشتا دے تخکل جنوئی یو سو واقعات میں در تطیر جمعویلی و دندت یو واقعات دو بیام وے پدی دن پدی بزرگانوں کی او بزرگ تیر شوی دی ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک سڑے زورونه دي پلار یې مړ شو او ډېر مال ورته پاتې شو د یو ورور یې د مال په تجارت کې لګول شروع کړل ځمکې اخلي او تجارت کوي منع نه دي جایز دي مال یې زیات شو دا بل ورور یې ټولې پیسې وړي او د حضرت ذوالنون مصری رحمت الله علیه په مریدانو او په شاګردانو لګوي دارور یو ځل دا بل لور کېنو چې د خدای سپېره ما تا ته د پلار نه یو شال مال پاتې شو راشه وګوره د ما مال څومره ډېر شو باغونو ته مې وګوره ځمکو ته مې وګوره نوکرانو ته مې وګوره نو ته ټول عمر دغه یو سړي پسې لګېدلې ټولې پیسې دې نه وخوړې د پلار مال یې دنه ټول بېغمه د ده په دې زړه کې مې یو پوټې غوندې داسې لږ غوندې شک او شبهه پیدا کړه د پیسې دا لالچ خو ډېر عجیبه شی دی دې په دې زړه کې وی چېرې واقعي دا څو شو دا خو دې صاحب له زه ځمه او راځمه او چې څومره پیسې دي وړمه دې ما ته دا نه وایي چې مه راوړه پیسو نه خو زه خلاص شو نو یو ځل ذوالنون مصری رحمت الله علیه ته ورغی او هغه ته یې دا ووایي چې صاحب هغه ورور خو راته داسې ووایي دا پې پوه شو چې د دې سړي په لږ کې هم څه نه څه فرق راغلی دی دی هم په دې خفه دی او په مې ګمان غلط وکړو د ده ګمان هم په ما غلط دی چې کہیں دا ذوالنون مصری رحمت الله علیه هم دې ته ناست چې خلکو نه پیسې وایي خلک راوړي او دې ته وایي وی ده داسې وکړه دې بزرګانو له خدای یو طاقت ورکړي هغې له الله یو کرامت ورکړي وی داسې وکړه یو نسخه یې ورته ولیکله دا دارو راوړه وی نورې خبرې درته وروسته کوم دا څیزونه راوړه حلال پساري دکان ته دا چې کوم د مفردات خرڅوي دا د حکیمې دا یو شی خرڅوي هغه پساري دکان ته لاړ او د هغه نه هغه څیزونه راوړل د 100 پیسو شو یا د 2 پیسو یا د دوانو یا د 1 روپۍ د 2 روپۍ هر څه چې خو معمولي شو ورور دی راوله ارور یې خو دقسې مخامخ کېنه مالدار ورته ما هغسې نه ګوري د مالدارۍ ځان لیو نه شي مالدار سړی که دیندار یې ډېره لویه خبره خدای ته ډېر خوښ دی او که مالدار سړی متکبر دی او کبرجن دی او د خدای نه لرې دی دا د خدای باغي دی بیا په غریبو کې هم بد کېدی شي او په مالدارو کې هم کېدی شي خو دا چې کم د دین نه لرې مالدار یې ده کې یو پټې کبر او نشی بیا ناست دی ذوالنون مصری په دربار کې هغه بل لورې او داسې ګورې نیغ نه چې ما درته نه وې نیکبخته ټولې پیسې د نه دې صاحب وخوړې پیر صاحب غرق کړې تباه کړې په دې چل خلک راغونډي او پیسې ته اخلي هغه مخکې د هغه ورور ته وایي دا دارو دې راوړل مې او د 100 پیسو شو
یا 2 پیسو یا 2 یا 3 یا 2 روپے وی ننګره راواله دا ټکاوه او په نه دی پوي ننګره راواله په ټکوله اوس دا سیو کا چې دې کې دې ګولې ته جوړې کا وړې وړې مزیدار خشته خشته وړې وړې ګولې ته جوړې کړې یو ستن راواله سوري پکې وباسا لکه مرو کې په دې مشکلو کې چې سوري دي هغه ستن راواغېسته او په هغې کې نري نري په یو کې سوري وویستل اوس یې ماله راکړه چې ورې کړل دې لاس کې داسې ونیول او دې لاس کې داسې ومږل وی دا واخله لاس کې چې ورې کړل د هغې نه خدای په قیمتي هیرې او لالونه او جواهرات جوړ کړل وی دا یو څه بازار ته قیمت یې معلوم کړه چې د 100 پیسو دي خرڅوه ما نه به تپوس کوې نه به خرڅوې ارورې خو یې ولیدل چې دا معامله خو بدله ما خو په دې سړي ګمان کوو چې دا مسله جوړه کړې ده دا جانماز یې چولې دی او دا مسله یې چولې ده د خدا غرض دی دې خپل خلکو نه پیسې وایي پیسې دولت چې یو سړی چاله ورکوي نو هغه له اخیستل منع نه دي په شریعت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له پیسې ورکړې وی دا واله وی صاحب څه شی بس وی دا واخله که وی آتوه افقر مني وی دا الله رسوله زمانه زیات محتاجه چې څوک یي هغه له یې ورکړه زم دې وخت کې زما دې ته دومره حاجت نشته که زمانه څوک زیات محتاج وي هغه له یې ورکړه حضور پاک ورته څه وایي هغې ورته فرمایي وی خذه دیواله او فتموله او خپل جیب کې واچو چې ستا شي ستا مال شو ثم تصدق به تیب غریب له ورکړه که تی ورکړه څه خبره اوس زکات په مالدار له نه ورکې او که دا پته یې مالدار ته چې دا د زکات پیسې دې نه دی اخلي لیکن که یو سړی صدقه ورکوي یو سړی خیرات ورکوي یو سړی ډالۍ ورکوي او مالدار له هم ورکوي نو هغه یې اخیستل منع نه دي نه اخیستل منع دي دا د حضور پاک حضرت عمر فاروق ته فرمایي دی ونه وي چې ښه ستا نه زیات محتاج خراب بل له به ورکو نه وي تی والا تی ځان مالک که نو تی بل فقیر له ورکړه ګوره علما وایي دې کې یو څو فایدې دي یو فایده خو پکې دا ده چې کبر دی ونه که یو شی چا درکو تا واغېسته ښه خبره ده دویمه څه خبره ده دویم دا چې هغه ته مه واپس کوه دا مال چې څوک چاله ورکوي د په زړه کې د مال هغه وقعت او حیثیت کمیږي او چې څومره یو سړی مال ځان سره جمع کوي نو د په زړه کې د مال عظمت او تعظیم پیدا کېږي نو چې دا یې کړه ښه خبره ده چې د هغه نه لږ مال ولګي د خدای په لار کې لږ مال ورکړي د هغه به ثواب وشي که نه ته د ثواب ذریعه شوه او که چېرته بالفرض ستا نه بیا بل جات محتاجي نو ته یې وله ورکړه بده خبره نه ده نو دې نور خو هغه خو الذنون مصري لا خو چې چا شوشې څوک چاله راوړي نو د حدیث ته پیغمبر علیه السلام د هغې به عمل کوي هغه خو به اخېسته شاګردانو باندې به یې لګو په مریدانو به یې ولګو په لنګر کې به یې ولګو مدرسه کې به یې ولګولې دې مالدار رورې پې دا ګمان وکړه چې نه دا د پیسو دپاره یو لوبه جوړه کړې ده خلکو نه به دې چل پیسې راخلي هغه ورته خوله چې ګورې پیسې ماله چې خدای راکوي نو دې د دې نه هم جوړولی شم یا دا واخله چې لاس کې ورکړل قیمتي لالونه او هیرې او جواهراتو وی دا داسې یو څه بازار کې چاته وښایه د زرو مارکېټ ته یو ساده څه ورته ویلې کېږي جواهرات چې څوک اخلي دا کاڼي ماڼي خو چې خرڅی نو ما نه به تپوس کې ما نه بغیر به نه خرڅی یو ویړل یو سړي ته یې کېښودل دا خرڅوم یاره جي د دې قیمت ما سره نشته دا چا باندې خرڅ کړم دا هغلته فلانکې دی سوداګر هغه له اوس هغه له مونږ ورکوو دا مال چې هغه له یو هغو کته هیرو په دا دې کوم ځای جوړ پیدا کړي دي وي تم څه کوې خو دا 200 پیسو دي جي د دې قیمت ما سره نشته دا چا باندې خرڅې کړم د فلانکي بازار ته یو سال ته لوی تاجر دی به دنه والي چې هغه له یې وړې هغه ته یې وښولې هغه لاس کې اړولې یاره جي خو پکې ګمه خو دا دومره د قیمت شی دی چې دا خو د ګټې شی دی خو ما سره دې پیسې نشته قیمت نشته چا له یو سم دا فلانکي له یو سال چې هلته یې وړل یاره جواب لو در نه خو دا خو ډېره لویه پیسه ده څومره ده هغه زمانه کې څو لکونه کروړونه درهم یې ورته یاد کړه چې دومره دي دا خرڅی وی نه را کودلېږه چې د چا دي هغه وې تپوس یې د قیمت معلوم کا نو واپس یې وله راوړل وی د څو پیسو دي مالدار ور خو یې ناست دی
هغه به بیا هم بد ګمان سنا څخه شو خو بیا هم پوره ګمان نشته او زه خو ته معنی مشکلې به د لسو پنځلسو روپو ارور ته ولوی د څو پیسو دي سوی سړي جواهرات والا سوی زرګر سوی چې پسو اخلم وی صرف د دې قیمت خو صرف یو سړي سره په ټول ښار کې پیدا شو بل چا سره نه میلاویږي او هغه هم دومره لکه دومره کروړه درهم یادوي وی څه دی کړی وی رامله هغې ته واغېستې او یوه شه هغه چې دارو دی پکې میده کول هغه چټو راوړه او هغه کاڼې مې راوړه چټو او کاڼې پرې راوړه وی دا پکې واچوه میده یې کړه پیټه کوه ښې میده کړه او چې ښې میده کړې نو د ده د مدرسه او د خانقاه د دریاب په غاړو لاس کې واغېږه دریاب ته یې وغورځولې وی چې موږ د خدای نه غواړو نو د 2 پیسو د دارو نه موږ له خدای د کروړونو شی جوړی خو نه دا څیز موږ غواړو نه د خدای نه لکه تېره جمعه تاسو ته ما ویلي چې حضور پاک فرمایل الفقر فخری وی فقر زما فخر دی وی دا مې تمنا ده چې یو ورځ موړم 2 ورځې وږیم نبی علیه السلام فرمایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي وی د الله رسوله وی د خدای نه وغواړه چې خدای پاک فارس او روم له دومره مال ورکړی دی چې ستا په امت هم فراخي راشي وی عمره ته په دې سوچونو کې پروت دی وی دغه خلک دي خدای پاک دوی له دنیا ورکوي موږ له خدای خیرت راکوي زموږ دنیا نه ده زموږ خیرت دی د دنیا مال وروڼو منع نه دی ګورې ما تېره جمعه هم درته ویلي خو چې د الله د منشا مطابق یې وګټې او د الله د منشا مطابق یې خرچ کړي اوس دغه خلک دي خدای پاک څومره طاقت ورکړی دی مطمئن ژوند دی هغه بل رور چې وکتل راغې په دې کونډو یې لاس کېښود حضرت معافي غواړم بس زما دې رور چې دا کم مال دلته خرچ کوي ځان پوی کا ستا رور چې دلته کم مال خرچ کو دا دې د رور په فایده کې لاړ تا چې ځان له کوم باغونه جوړ کړي دي دا ستا په فایده کې نه دي دې نه به ته دې دا برې 900 کړوسو ته پاتې وي د چې کوم مال د الله په لار چې خرچ کړه دا د ځان د آخرت ته ذخیره کړله او ته به سملې نو رښتیا ووایه خوب درځي شپې چې ته سملې ویې نه صاحب ولې نه درځي خوب نو ما سره دا سوچي چې دا باغ مې ګلی ونه وایي دا سوچ مې چې دا نوکر د دې پټي نه غلا ونه کړي دا سوچ مې چې دا فلانکې نوکر رانه پیسې پټې نه کړي دا سوچ مې د شپې ډاکو رانشي غلا رانه ونه کړي او بل ورته ته چې سملې د شپې دې څه سوچي وایي صاحب ښه بېغمه څادر راکاږه موده چې موسار بېغمه پاس نو نیک عمل کې دا فایده ده چې د سړي په زړه کې سکون پیدا شي او اطمینان پیدا شي